ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل، کدی اهل کتابو قائم کړه و تورات او انجیل. ګوره یو چې حاکم فیصله کول دی په تورات او انجیل باندې، یو قائمول دی د تورات او انجیل. یو د په آسمانی دین باندې فیصله کول دی، بل آسمانی دین قائمول دی. ګوره د دواړو کې فرق شته. قائمول دا معنا چې ته داسې نظام برابر کې چې په دې نظام کې بیا د الله په قانون فیصله کیږي. د اسلامی نظام، اسلامی خلافت دا ته راولې چې په هغې کې بیا په د الله په دین فیصله کیږي. یو په الله د الله په دین فیصله کول دي، یو د الله د دین والا قانون حاکمول دي، یعنی اقامه کول د دین د الله تعالی دی. یو به د الله په دین فیصله کول دي. اول به ته نظام راولې، اول به ته حکومت راولې اسلامی، اول به ته نظام راولې اسلامی. بیا دغه نه وروسته چې اسلامی نظام راغی، بیا به په هغې نه وروسته بیا فیصله په د الله په قانون باندې کوي. نو دې راوستلو ته اقامت وایي، او بیا فیصله کولو ته هغې ته حکم بما انزل الله وایي. یو اقامت بما انزل الله دی، یو حکم بما انزل الله دی. نو دلته الله فرمایي چې تاسو به د الله د دین د قایمولو جدوجهد او محنت کوئ. نو دا بل مسؤلیت دی د مسلمان چې دی به خواري کوي چې کوم ځای کې د طاغوت نظام وي او د کفر په قانون فیصله کیږي، هلته د هغې نظام سره به دی ټکر کوي، هغه نظام به د ختمولو کوشش کوي. او بیا چې کله هغه نظام ختم شو، د هغې نه وروسته به بیا په فیصله د الله په قانون راوستلو د دې به بېل خواري او محنت کوي. چې په کومو ملکونو کې چې اسلامي ملکونه دي، په هغې کې د الله په قانون فیصله نه کیږي، بلکې د انګریز راوړل شوی قانون باندې فیصله کوي. نو هغه ملک اوسیدونکو مسلمانانو دو مسؤلیتونه دي. یو مسؤلیت دا چې اول به د دغه نظام د ړنګولو خواري او محنت به کوي، دغه طاغوت مقابله به کوي. چې کله دا طاغوت ختم کی دوی، بیا به په دویمه مرتبه کې د دوی مسؤلیت اوس دا دی چې دغه نظام چې دوی کوم راوسته د طاغوت د نظام خلاف باندې، اوس به په دې کې فیصله د الله په قانون باندې اوس کوي. نو اقامت او دویم چې د تحاکم یا حکم بما انزل الله، دا دواړه مسؤلیتونه دي د مسلمانانو. دلته الله پاک اقامت فرمایي ولو انهم کچرته د خلکو اقاموا التورات، د اهل کتابو قائم کړه و تورات والانجیل او انجیل، وما او هغه کتاب حاکم کړه و انزل الیهم چې نازل کړه شوی د دوی ته من ربهم طرفه د رب د دوی نه، لاکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، دوی به خوراک کړه و د بره طرف نه او لاندې د خپونه. معنا بره نه به الله په بارانونه ډیر کړیو او وختنه به الله په میوه او غلې دا پریمانه کړیو. دا د اسلامی نظام او دا رنګ د آسمانی نظام دا خیرونه دي چې کوم ملک او وطن کې د الله والا نظام نافذ شي، الله به الته بارانونه ډیري. د دې وجنه په ابو داود کې غالبا روایت راغله ده چې یو کس د بیت المال په چې کوم ډیپو په هغه کې کوم ذخیره ځایو، الته یو لفافه موندلو. په دې لفافه کې وایي د یو غنمو دانه وه چې د کجورو د زړي په اندازه باندې وه. نو الته بیا په دې لفافه کې دا لیکلي وو چې کله په ځمکه باندې د الله په قانون فیصله کېدله، د الله والا نظام حاکم و، نو دومره برکتونه او چې د یو غنمو دانه د کجورو د زړي په اندازه باندې غټه وه. د غنمو دانه چې کله د الله والا قانون راشي، بیا په دنیا کې داسې خیرونه او برکتونه راځي، لکه حدیث کې چې راځي چې امام مهدی کله راشي او عیسی علیه السلام چې کله راشي، دومره به خیرونه او برکتونه د دنیا ته نازل شي چې د انار دا یوه پله نه دی چې د دې انار دا دانې وخوري، دا یوه پله چې دا داسې الټه کېدي، د ده لاندې به یو کورنۍ ځایږي، دومره غټ غټ انار به وي. دا ولې؟ دا چې د الله والا قانون نافذ شي، په دنیا کې حاکم شي. عدل او انصاف چې د هغه آسمانی دین کې، هغه قرآن کې دی، بل یو قانون کې عدل او انصاف نشته. دا اسې موږ او تاسو خلک غولوي. کله کمونیزم راته د انصاف په دین باندې معرفي کې چې دا د انصاف والا دین دی، کله راته دیموکراسي مخې لکي چې دیموکراسي کې انصاف دی، د ښځو حقوق دی، د بشر حقوق دی. او یعصمک من الناس، کله د عالم سره، کله د دعوتګر سره دا یروي چې ځکه چېرته حق دعوت وکم خلک به مې ووژني که نه، څه به کېږي. الله فرمایي الله به دې بچ کوي که نه، والله یعصمک من الناس، الله تا بچ کوي د خلکو د تکلیفونو، د شرونو، د عذابونو نه. او که بیخي بچ نه شوې نو بیا هم ستا خیر دی، نو د الله د دین دپاره به شهید شي. ځکه عالم سره څوک د بل څه وجه باندې دشمني نه لري. عالم چې خلک وژني هغه به په دې وژني چې دی به الله دین خلکو ته بیانوي.
ځکه عالم په پوله او په پټي چا سره لانجه نه لري. عالم دنیا مقصد نه وي چې هغه صحیح عالم وي، هغه نمرې مقصد نه وي، هغه پیسې مقصد نه وي، هغه مقصد د الله دین وي. هغه په دې خفه کېږي چې څنګه د الله دین ورانېږي، څنګه د الله په دین خلک دي د الله دین حکمونه ماتوي، په دې خفه وي. او چې وجله کېږي په دې وجله کېږي چې دا د الله دین غواړي او خلک چې دی خلکو پې واره نه راځي.